د زابل د عامه روغتیا ریاست چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت د شمولزو ولسوالۍ په زنجیر سیمه کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره 8 بستریزه روغتیايي مرکز فعال کړی. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې په دې روغتیايي کلینیک کې درمل، د تغذیه مواد، حفظ الصحې کټونه، واکسین، کلورین او نور امکانات شتون لري چې په خبره یې ترڅنګ د دوی روغتیايي کارکونکي د عامه پوهاوي لپاره هم کار کوي. نو موږ په هغه ورځ باندې اقدام وکړ، هلته مو کلینیک جوړ کړ چې یو سیار صحي کلینیک موږ د دې ټیم درلودی، هغه مدوري واستوي چې هغه په کې مکمل پکیج یعنی دوا، تغذیه مواد، د عاجلو پیښو لپاره د رسیدګۍ چې کوم ضرورت و د سامانالاتو د مکمل واستوي د پرسونل سره، امبولانس سره هلته مو تیار آماده کړي. بل لوري د زابل مرستیال والي وایي چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره لنډمهاله کمپ چمتو کړی او ترڅنګ د مرکز په لارښوونه 12 کمیټې جوړې کړي چې د کډوالو لپاره خدمات وړاندې کوي. نوموړی زیاتوي اسلامي امارات ژمن دي چې د ټولو کډوالو لپاره به سہولتونه برابروي. هغه مهاجرین چې بيخي دلته نه خپل ولري، نه خپلوان ولري یا کور ونه لري، هغوی لپاره موږ ترتیبات برابر کړی دي. هغه مهاجرین چې کوم راوړي خپل کلی لري یا خپلوان لري او دوستان لري او نږدې خلک لري یا په خپل منطقه کې او په خپل ساحه کې کور لري، هغوی لپاره هم بندوبست او طریقه جوړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د شمولزو ولسوالۍ په زنجیر سیمه کې دا کلینیک په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د سرې میاشتې ریاست له لوري هم د کډوالو د لنډمهاله کمپ سره د زرګونه جوړو ژمني لباسونو، ترپالونو، خیمو او نور اړین توکو مرسته شوې وه.